السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زه ستاسو ورور ډاکټر اقبال. د سیند چې کوم صورتحال دی دا وخت پر وخت خرابیږي. کم چې لږ ځای نه و هغه ډېر زیات شو. تاسو سره زه خپله یو ویډیو هم شیر کوم د هغې بلکل د ډیم غوندې اوبه دغه برۍ شلېدلې ده او راځي نو او د شپې د اوبو دا سلسله نوره هم زیاتیږي. نو که دا حالات کوم کورونه چې مکمل کچه وي هغوی ته خو پکار دي چې د کلي نه ځان وباسي. که کوم کورونه پاخه وي یا ساړي وي یا نور داسې څیزونه چې هغه د بهر کور وي نو پکار ده چې هغه ځکه چې د بره نه دا اطلاعات دي چې دا سیلاب د سیلاب نه خطرناک کېدای شي چې بله رارسېدلي هم نه دي په ډبل اوبه به وي دا نو یو یې سره راغلی دا چې په ډبل کېږي بیا به ډېر بدحالي کېدای شي د سیند د پاسه به بیا راوړي. دغه ویډیو تاسو کتلی شئ کوم ځای چې شلېدلې دي ځکه چې جبه ده اګره کنډر او جاله دی دا به ډېر برابر طریقې سره دا ډوبېږي.